دوستانو سلام. نن د ثور وامه ده. دا هغه ورځ ده چې شهید سردار محمد داود خان پکې شهید سوی و. همیشه زه له شهید سردار داود خان څخه ګیله کوم، هغه په دې خاطر دا تاسې ګورئ دا د جنګ او د داخلي جنګ د یو قومندان انوري قبر او زیارت چې کار شروع دی او د عمومي سړک څخه دغه لار ورغلې ده. ولې د دغه تپوس شاته دلته په یو تپه کې شهید سردار داود خان له خپلې کورنۍ سره غورځول سوی دی، شخص دفن سوی نه دی. که دفن سوی وای دغه دیوال تاسې وینئ دا ټوله دیوال تر اخره پورې پر دغه ځای راګرځول سوی دی، حتی د دعا دپاره څوک نور پرېښول کېږي چې ورسې. نو اوس تاسې ووایاست چې آیا دغه ملک په دې ارزی دی چې شهید سردار داود خان خپله کورنۍ پر قرباني کړي؟ نو زما په نظر چې دا نه د جمهوریت خلک دي، نه د ازادۍ خلک دي، نه د خدمت خلک دي. دغه ځای تاسې وینئ ټوله قصدي بند سوی دی، هر چا چې بند کړی دی. دلته نه څوک دعا ته ورتلی سي، نه څوک لیدلی سي. نو د یوه دښته یې راوکړي په بل دښت کې وغورځوي. د دې جواب اوس څوک وایي چا وکړي دا کار، د دې پوښتنه تر اوسه نشته. په همدې توګه د شهید نادر خان او د ظاهر شاه د ملت د بابا قبر هم په سیمې خاردار کې ساتل سوی دی. د دې پوښتنه به څوک کوي چې ولې دغه قبرونه همدغسې بند ساتل کېږي. نو که د سردار داود خان عکسونه ډېر په فیسبوکونو کې ښکته پورته کوئ، دغه غږ یې پورته کړئ چې قبر یې ولې پر دغه حالت غورځول سوی دی، حتی دعا ته څوک نه ورپرېښول کېږي.